السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو خدای مو راوله. څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ بخیر یاست؟ دوستان، ملګري، اقارب، الله عز وجل دې وکړي چې ټول به جوړ روغ یاست او خوشحاله به یاست. موږ تاسې په تېر درس کې د عضوي تیزابونو په اړه یو څه وویله. عضوي تیزابونه مو د کاربوکسیل په ګروپ پسې وتړل او دا خبره مو وکړله چې عضوي تیزابونو ته کاربوکسیلیک تیزابونه هم په دې اساس وایي ځکه چې د کاربوکسیل ګروپ د عضوي تیزابونو په جوړښت کې شتون لري. نن به د خیر سره موږ تاسې د عضوي تیزابونو د نومېښودنې سره سره فزیکي او کیمیاوي خواص، همدارنګه استحصال او ځینې مهم عضوي تیزابونه پر دې باندې به د خیر سره بحث وکړو. نو راځو د خیر سره را پیلومه. بسم الله الرحمن الرحیم. د عضوي تیزابونو نومېښودنه د نورو سلسلو د مرکباتو د نومېښودنې په شان باندې ده. اول د وارې معمولي نومېښودنې ته راځو یا ساده نومېښودنه، چې تقریبا په اولو کوچنیو مرکباتو کې دا ساده نومېښودنه ډېر وخت استفاده کیږي. چون چې دغه ساده نومېښودنه چې ده، ساده نومېښودنه د ډېره پخوا څخه دغه نومان ورته ورکول سوي دي او دغه لومړني اول دوهم یو څو دانې مرکبات چې دي د هغوی دغه ساده نومېښودنه یا په ساده نومېښودنه چې کوم نومونه ذکر ورکول سوي دي یا ایښودل سوي دي هغه ډېر مشهوره دي او د وخت څخه یې دغه نومونه تر اوسه پورې چې کړي چې ساتلي دي. مثلا په دغه عضوي تیزابونو کې معمولي نومېښودنه چې ده هغه د هر تیزاب د سرچینې نوم ورباندې ایښودل سوی دی. یعنې دغه تیزاب چې د لومړي ځل دپاره په کومو موادو کې یا د کومو موادو څخه لاسته راغلی دی د هغه موادو د نامه څخه د دغه تیزابو نوم سرچینه اخیستې ده. مثلا د میږي تیزاب، د میږي تیزاب یا پارمیک اسید چې موږ ته وایي دا ډېر یو مشهور نوم دی په طبابت کې. ډېر وخت موږ تاسې پارمیک اسید سره به مخ کیږو. پارمیک اسید د عضوي تیزابو لومړنی مرکب دی. پارمیک اسید په دې اساس ورته وایي ځکه چې د سرو میږیانو د وچ تقطیر څخه په لاس لومړي ځل لپاره راوستل سوی دی. نو په دې اساس دغه سرو میږیانو ته پارمیکا وایي او پارمیکا چې سرو میږیانو ته وایي نو د میږي تیزاب ته پارمیک اسید وایي، یعنې د میږي تیزاب. دغسې همدارنګه اسیتیک اسید ته راځمه. د سرکې تیزاب اسیتیوم سرکې ته ویل کېږي. چون چې دا تیزاب په سرکه کې پیدا کېږي نو دې ته اسیتیک اسید ویل کېږي. بل کومه خاصه قاعده نه ده ورته متوجه، یوازې اسیتیوم په لاتین کې و سرکې ته ویل کېږي او دغه اسیتیک اسید چې دي اسیتیک اسید نو کوم دي زه فورمول ولیکمه CH3 COOH. دا اسیتیک اسید شو او فارمیک اسید H. فارمیک اسید یو کاربن درلودونکی کاربوکسیلیک اسید دی او اسیتیک اسید چې مخکې وي درته ولیکئ دوه کاربنونه درلودونکی. صحیح شو. دغسې راځم بیوتاریک اسید ته. بیوتاریک اسید د بیوتاریم د کلمې څخه اخیستل سوی دی او بیوتاریم کوچیو ته ویل کېږي. چې شته کوچیو ته ویل کېږي او په کوچي کې چې کوم تریوالی وجود لري هغه د بیوتاریک اسید له وجې دی. دغسې سټاریک اسید چې دی دا سټاریک اسید د سټاریوم د کلمې څخه اخیستل سوی دی چې دا د سټاریوم کلمه چې ده د غوا غوړو ته ویل کېږي. په لاتین کې چې ته ویل کېږي د غوا غوړو ته او د غوا د غوړو کوم تیزاب چې دی کوم عضوي تیزاب یا شحمي تیزاب چې دی هغه د سټاریک اسید یا د غوا د غوړو د تیزاب په نوم سره یادیږي. په دا رقم سره دا یو څلور دانې ما درته راواخیستله. په دا رقم سره د ډېرو مرکباتو دپاره د دوی د سرچینو په اساس نوم ورکول سوی دی او دغه نوم کومه خاصه قاعده نه لري، باید موږ یې په یاد کړو.
نو دغه ته موږ تاسې معمولي نومښودنه وایو. لکه اوس مثلا د ځینو تیزابونو دغه معمولي نومونه ما تاسې دلته په جدول کې راخیستي دي. فارمیک اسید چې دی دا فارمیک اسید د میږي تیزاب سو چې لاتیني فارمیکا دی. اسیتیک اسید سرکه لاتیني اسیتیوم دی. او دغسې پروپانویک اسید دی چې شیدې کوچ او خیدک په دې کې وجود لري، دا یې سرچینه ده. بیوتاریک اسید په کوچي کې وجود لري چې بیوتیریم یې هغه لاتیني کلمه ده. او والریک اسید دی د سنبل د ګل ریښه ده چې په لاتین کې والیر ورته ویل کیږي. کپریک اسید دی د اوزې یعنې د کپر چې د لاتین کلمې څخه اخیستل سوی د اوزې د کلمې څخه اخیستل سوی دی. انانتویک اسید چې دی دغسې لاتین یې ویناند او ویناند دی. او د پیچک وږی د پیچک وږي ته ویل کیږي. دغسې کپریلیک اسید هم د کافر یعنې د اوزې چې لاتین یې کفر دی د دې څخه اخیستل سوی دی. افریقایي نبات د شمې دانې په نامه سره یادیږي. د پیلارګونیک اسید دغه بیا په هغه نبات کې شتون لري. او کفریک اسید هم د کفر څخه اخیستل سوی دی. داسې موږ کولی سو چې د مشهورو اولو ټولو تیزابو دپاره د دوی مروج نومونه په انټرنیټ کې پیدا کړو یا په اکثره کتابو کې راخیستي دي. خو ضروري خبره دا ده چې په هغه کې موږ تاسې دغه اول دوه درې لکه فارمیک اسید، اسیتیک اسید، بیوتاریک اسید، پروپانویک اسید دغه یو څو دانې چې دا ډېر مشهور دي، نو زموږ باید خامخا په یاد چې په تېره صفحه کې مې درته تشریح کړله. راځمه پسې ایوپاک نومښودنې ته. ایوپاک نومښودنه خو موږ تاسې خبرو سیستماتیکه نومښودنې ته وایي. موږ که چیرې غواړو چې دغه دپاره د تیزاب دپاره ایوپاک نوم ورکړو، نو په دې ځای کې د ایوپاک د نامه پر ځای باندې چې کله موږ نوم ذکر کوو نو ګورو په یو مرکب کې چې په هغه کې څو کاربن اتومونه دي. صحیح ده؟ اوس ګوره په دغه مرکب کې یو کاربن اتوم دی. نو میتا خو چې ته وایي یوه ته وایي نه، میتا دغه نوم غلط سوی دی. دا ماز د ایتا پر ځای چې کوي میتا کوي. میتان د الکان د سلسلې هغه مرکب دی کوم چې یو کاربن اتوم لري او دا بیا هغه عضوي تیزاب دی چې یو کاربن لري. نو میتان چې مو ولیکئ یعنې د الکان د سلسلې په نامه مو نوم ورکئ، نو بیا به د او آی سی کلمه ور اضافه کوئ. څه شي به ور اضافه کوئ؟ د او آی سی کلمه به ور اضافه کوئ. میتانویک اسید، ایتانویک اسید، پروپانویک اسید. که چیرې داسې وي چې دلته بیا موږ تاسې څلور کاربنونه بیا ولرو، نو بیا ورته څه وایو؟ بیوتانویک اسید. CH3 CH2 دا یې دوه کاربونه، یو بل CH2 دا یې څو کاربونه؟ دا یې درې کاربونه CH2 وبخښئ CH2 او بل COOH. صحیح سو؟ دا چې شو بیوتانویک اسید شو. دغسې پسې راځم پنتانویک اسید ته. C4H9 دا خو بیوتایل سو نه؟ او اوس نو که چیرې د دې سره COOH هم راسي، اوس څو کاربونه سوله؟ څلور کاربونه خو یوازې په بیوتایل کې شتون لري، یو کاربن یې په کاربوکسیل ګروپ کې شتون لري. فکر مو یي اکثره وخت محصلین په دا ځای کې غلطېږي، دغه څلورو ته حساب کوي. نو خو یو کاربن دغه دی، دا یې څو؟ دا یې 5. نو د دا مرکب نوم پنتانویک اسید شو. پسې که چیرې داسې وي چې منشعب ځنځیر ولري، نو په هغه صورت کې موږ د ایوپاک د سیسټم هغه ټولې عملیې په کار اچوو. لومړی ځنځیر خلاصوو، ځنځیر څخه وروسته اوږد ځنځیر انتخابوو. اوږد ځنځیر چې مو انتخاب کړي هغه ته بیا شماره ورکوو. اوږد ځنځیر ته بیا د موازاتو نوم اخلو او په پای کې د تیزابو نوم اخلو. اوس شماره د کوم ځای څه ورکوو؟ ځنځیر خلاصولی څوک مشکل نه لري، هغه کې مشکل ستونزه به نه لري. یوازې شماره موږ تاسې د کاربوکسیل د ګروپ سره شروع کړو. کاربوکسیل ګروپ مو اول کاربن دی. صحیح ده؟ بیا به نو اوږد ځنځیر ګورو. اوس په دې کې 1 2 3 1 2 3 دا ځنځیر سره مساوي دي. که دغه ځنځیر انتخابوو او که یوازې دا اوږد ځنځیر انتخابوو.
اوس موږ دا مستقیم زنځیر انتخاب کړئ چون چې دا مستقیم او منشاب دواړه سره مساوي دي درې کاربونه لري نو مستقیم زنځیر انتخاب کړئ په دوم کاربون کې به څه راغلی میتایل معوض نو ځکه مې دلته ولیکل چې 2 میتایل نو 3 کاربونه والا تیزاب دی پروپانویک اسید دلته وایم په دوم کاربون کې هم میتایل سته په دریم کاربون کې هم میتایل سته نو 2 3 ډای میتایل 4 کاربونه لري بیوتانویک اسید صحیح ده کنه پسې ګوره په دوم کاربون کې میتایل سته په دریم کاربون کې کلورو سته که 3 کلورو 2 میتایل نور 4 کاربونه والا دی یعنی بیوتانویک اسید دغسې دلته پسې ورته وګورئ دلته په دریم کاربون کې دوه ګونې اړیکه سته صحیح ده نو 2 بیوتینویک اسید دغه ای مازې چش کړئ ای کړئ 3 بیوتینویک اسید بیوتینویک اسید صحیح ده دا درېمې د دا دوه ګونې اړیکې ځای په نښه کړی دي دلته که چیرې مثال وګورو دلته به بیا 2 بیوتینویک اسید یاد شي بیوتینویک اسید دغه هم ای کړئ ښه دا هم ای کړئ دغسې پسې راځمه که چیرې مثلا موږ تاسې دلته بیا داسې یو داسې مرکب ولرو لکه دغه چې تاسې وینئ دا خو 2 پروپینویک اسید دی مګر په دوم کاربون کې میتایل هم لري په دریم کاربون کې کلورو لري نو 2 میتایل 3 کلورو پروپینویک اسید دغه ای کړئ پروپینویک اسید صحیح شو ډېر ښه او دغسې همداسې که چیرې بیا موږ داسې تیزابونه ولرو چې هغه 2 د هایدروکسیل ګروپونه ولري او یا 3 د هایدروکسیل ګروپونه ولري د هغوی دپاره نوم څنګه ټاکو او یا په اصطلاح دوی دغه وي کړییز جوړښت ولري نو راځو د دې دپاره یو څو مثالونه وایو هلته موږ تاسې بیوتانویک اسید ویله د نویک کلمه ور اضافه کوله دلته د ډای کلمه که چیرې 2 د هایدروکسیل ګروپونه په یو مرکب کې شتون ولري د هغه د نامه په پای کې د ډایویک اسید هلته مو یوازې د یوک اسید یعنې د او آی سی کلمه اضافه کړو دلته به که 2 دانې کاربوکسیل ګروپونه وه د ډای کلمه به هم ورسره اضافه کړو ډایویک اسید که چیرې 3 دانې ورسره وه بیا به د ترای کلمه ورسره اضافه کوو تراییک اسید څه شي تراییک اسید او یا ترای کاربوکسیلیک اسید دلته ډای کاربوکسیلیک اسید هم یادولی سي دلته ترای کاربوکسیلیک اسید هم یادولی سي راځم دلته د اول مالونیک اسید دا مالونیک اسید چې دی دا مروج نوم دی د دې دپاره نوم په اول شورته ګوري په اول کاربون کې او په دریم کاربون کې کاربوکسیل ګروپ شته نو لیکمه چې 1 3 پروپان ډاییک اسید صحیح شو یا داسې وایم چې 1 3 پروپان ډای کاربوکسیلیک اسید یا ډاییک اسید یا ډای کاربوکسیلیک اسید دلته پسې راسئ وګورئ په اول او دریم کاربون کې موږ تاسې کاربوکسیل ګروپ لرو خو په دوم کاربون کې میتایل هم شته دلته مازې یو معوض اضافه شوی 2 میتایل 1 3 پروپان ډاییک اسید یا ډای کاربوکسیلیک اسید دلته پسې راځو دا مرکب وګورئ په اول دوم او دریم په درو سره کې کاربوکسیل ګروپ لري په دوم کاربون کې هایدروکسیل ګروپ هم شته نو اول دغه معوض یادو 2 هایدروکسي نور دا 3 کاربونه والا مرکب دی دې ته موږ پروپان وایو اوس نو په اول دوم دریم په دغو درو سرو کاربونو کې 3 دانې د کاربوکسیل ګروپونه لري نو تراییک اسید پروپان 1 2 3 تراییک اسید داسې لیکلی سي او داسې لیکلی سي پروپان 1 2 3 ترای کاربوکسیلیک اسید او ستریک اسید چې دی دا د دغه مرکب چې دی دا مروج نوم دی دغسې ګوره د بنزین کړۍ د هایدروکسیل ګروپ دغه د کاربوکسیل ګروپ ورسره شته د تیزاب ګروپ ورسره شته بنزویک اسید او 2 د تیزاب ګروپونه که پر بنزین باندې وصل سي نو 1 2 بنزین ډای کاربوکسیلیک اسید یا ډاییک اسید چې د پیتالیک اسید په نوم سره دا ډېر مشهوره دی دغه پیتالیک اسید د دا مرکب لپاره مروج نوم دی انشاءالله تاسې اوس کولی سئ چې هر مرکب ته که 2 وي که 3 وي که 5 وي هر څو چې وي د کاربوکسیل ګروپونه چې هر څو ولري دغه دپاره د یو پاک نوم ټاکلی سي همدا یې قاعده ده راځم د مونو کاربوکسیلیک تیزابونو نوم ایښودنه څنګه کوو مونو کاربوکسیلیک تیزابونو دپاره موږ تاسې ویل چې د نویک کلمه ور اضافه کوو خلاص صحیح ده دا اوس مو مثال ووایه
د دوی دپاره اوس هغه قاعدې چې ما درته تشریح کړې هغه دا دي وایو چې یو د کاربوکسیل ګروپ ولري که چیرې دی شاخداره یا منشعب جوړښت ولري نو موږ به اول د واره اوږد زنځیر ټاکو او زنځیر به خلاصوو. اوږد زنځیر به داسې ټاکو چې په هغه کې د کاربوکسیل ګروپ شتون ولري. صحیح ده. او په اوږد کاربوني زنځیر کې د کاربون په اتومو باندې نمبر وهو. د کم ځای څخه وهو؟ د کم ځای څخه؟ د کاربوکسیل د ګروپ څخه یې شروع کوو. دا اوس مو ویله. دلته مو دا لیکلي شماره د کاربوکسیل د ګروپ څخه شروع کوو. بیا د معوض لرونکي کاربونو شماره ذکر کیږي او ورپسې د نوم یې پسې اخلو. اوس ګوره په کم کاربون کې چې معوض وصل وي پخوا هم دغسې کول د معوض د کاربون شماره مو ذکر کوله او بیا مو دغه کوله د معوض د کاربون شماره چې مو ذکر کړله د هغه وروسته مو د معوض نوم اخیستی. دلته هم داسې و. او که معوضونه ډېر وي د انګلیسي د الفبا تورې په نظر کې نیسو. که معوضات ډېر وي غټو کوچنی دغه پرله پسې والی هم په نظر کې نیولی سو او د معوضاتو د سر تورې د الفبا هم په نظر کې نیولی سو. یعنې که مخته موږ که غواړو کم معوض اول ولیکو کم معوض دوهم ولیکو اول به د هغه معوض نوم اخلو چې بي بي سي توري کې و ای ته د سر توري نږدې وي. که یو معوض دوه یا څو ځلې راغلی وي نو د ډای ترای تیترا کلمو څخه استفاده کولی سو. پخوا هم موږ تاسې په دې باندې خبر یو. اوس فرض کړئ دلته یو مثال دی دوه معوض راغلي دي یو په دوه او په څلورم کاربن کې نو دوه څلور ډای میتایل. صحیح سو. په دوم کاربن کې هم میتایل سته په څلورم کاربن کې هم سته. صحیح ده. نو موږ کولی سو چې دوه څلور ډای میتایل ورته وایو پروپانویک اسید. دغسې راځم دلته پسې پنځه برومه. په پنځم کاربن کې موږ څه لرو؟ برومین لرو. او درې کلورو. په دریم کاربن کې کلورین لرو او په څلورم کاربن کې ایتایل لرو. دا ټوله مو د ای بي سي پر بنیاد باندې د دوی نومونه دا دې یاد کړله. په پای کې هیګزانویک اسید. شپږ کاربونه په مستقیم زنځیر کې سته هیګزانویک اسید. صحیح سو. دغسې دا بل مرکب دی. تاسې ښه ورته ګورئ په پنځم کاربن کې موږ تاسې پینایل لرو. په دریم کاربن کې دوه دانې برومینه لرو. نو ځکه لیکو چې درې ډای برومو پنځه پینایل نور دا هم شپږ اووه کاربونه والا دي. نو دغه هیګزا ورک کړئ هیپتا ور واچوئ. څه شی به ور واچوئ؟ هیپتانویک اسید. په چپټر کې هم بیا سم کړئ هیپتانویک اسید. بله مو انشاءالله العزیز په نومښودنه باندې سر خلاص شوی دی. اوس راځم پسې د ډای کاربوکسیلیک تیزابونو نومښودنې ته. ما تاسو ته ویل ما ول د ډایک کلمه یا د ډای کاربوکسیلیک کلمه په نامه په پای کې ور اضافه کوو. اوس دې ته وګورئ دوه کاربن اتومونه دي. د دې سیسټم د عمومي نوم چې دی یا مروج نوم چې دی اکزالیک اسید دی چې اکزالیوم رومي ته ویل کېږي. دا د رومي تیزاب دی. نو اکزالیک اسید په رومي کې د رومي څخه لاسته راځي. داسې موږ ته ویلی سي دوه کاربونه دي. دوه کاربونه خو نو ایتان سو نه او دواړه هم د کاربوکسیل ګروپونه دي. ایتان ډایک اسید. په دې کې درې کاربونه دي ټوله پروپان ډایک اسید. په دې کې څلور کاربونه دي ځکه دوه کاربونه په دغه دوه کې ضرب دي. دا کاربون په دا دوه کې ضرب دي. دوه دا دي او یو دا دی یو دا دی. دا څو؟ دا څلور. دا بیوتان ډایک اسید. او دغه چې دي دا د دوی مروج نومونه دي چې تاسې به د خیر سره د مروج نومونه کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. راځم پسې د الیسکلیک تیزابونو نومښودنه. الیسکلیک څخه مطلب سایکلو الکانویک اسیدونه چې دي سایکلو الکانویک اسیدونه یعنی چې سایکلیک جوړښت ولري. سایکلو الکان د سلسلې یو دانه هایدروجن چې د کاربوکسیل سره یوځ شي و دې ته موږ د الیسکلیک تیزاب وایو. اوس مثلا که چیرې د دا سی ډبل او ایچ پر ځای باندې دلته ایچ وای نو دا سایکلو بیوتانو. اوس څه دی؟ سایکلو بیوتانویک اسید. دغه آر ان کې بیوتانویک اسید. سایکلو بیوتانویک اسید. دا سایکلو پروپان دی. نو سایکلو پروپانویک اسید. سایکلو پروپان سایکلو پروپانویک اسید. که چیرې سایکلو هیګزان ولرو سایکلو هیګزانویک اسید. او دغسې نور مخکې موږ تاسې پسې وویلی سو. څو دانې مثالونه مې د اروماتیکو کاربوکسیلیکو تیزابونو دپاره هم درته راخیستي دي. اروماتیک خو نو اوس تاسې د الیسکلیک سره پېژنئ. الیسکلیک چې وه هغه مشبوع سایکلیک مرکبات وه.
مشبوع سایکلیکي برخې وي. او دلته دا چې غیر مشبوع او په غیر مشبوع کې بیا اروماتیک چې مثلا د بنزین دا کړي ده و دغه ته موږ تاسې بنزین ډایک اسید یا بنزین ډای کاربوکسیلیک اسید وایو. مګر دلته وګورئ اورتو اوم ورسره ذکر کړی ده، یعنی پر داسې کاربونو باندې د کاربوکسیل ګروپ راغلی دی چې هغوی په خپل منځ کې دوه کاربونه چیش لري، دوه کاربونه په خپل منځ کې بیله معوضه لري. صحیح ده. موږ وویله چې اورتو موږ هغه وخت د بنزین په نومښودنه کې مې د اورتو کلمه ویلې وه، د پارا کلمه مو ویلې وه چې دلته مې دا د استعمال کړې ده، او د میتا کلمه مو ویلې وه. صحیح ده. که چیرې داسې وي چې موږ تاسې د اورتو کلمه یو ځای غواړو چې استعمال یې کړو، صحیح ده، نو په دې ځای کې به موږ داسې کوو چې دې ته به ګورو چې د کاربون د معوضاتو ترمنځ باید د دوو اورتو نو دا ته نسي ویلی، دا هم چشتي پارا دی وبخښئ، دا هم دلته دا نوم غلط سوی دی ځکه که ستاسې په یاد د اورتو کلمه هغه وخت استعمالېدله چې پرله پسې کاربونونو کې معوضات وایي، دا پرله پسې نه دي. صحیح ده. چې په منځ کې دوه کاربونه فاصله وایي هغه ته موږ د پارا کلمه اضافه کوله. زما هم یو ګړی فکر ورته نه و، نو د پارا کلمه دا دی. ګوره پارا کلمه هم دلته چې کړه د ذکر کړه پی بنزین ډایویک اسید یا پی بنزین کاربوکسیلیک اسید، دغسې پی هایدروکسی بنزویک اسید، یو یې هایدروکسیل ګروپ دی یو یې د اسید ګروپ دی، نو هایدروکسی بنزویک اسید او دې ته موږ تاسې ساده بنزویک اسید ویلی شو. فینایل ایتانویک اسید، یعنی که چیرې موږ دغه تیزاب فرض کړو دا ته وګورئ دا دوه کاربونه لري ایتانویک اسید سو وه، مګر په دا کاربون کې فینایل ګروپ ورباندې وصل دی معوض، نو فینایل ایتانویک اسید. دغسې د دې دپاره نوم ورکولی سئ پی میتایل بنزویک اسید. پارا د پی څخه مطلب پارا دی نه، پارا میتایل بنزویک اسید او یا پارا برومو بنزویک اسید، او دغسې پسې نپتینیک اسید دی. نپتالین چې د کاربوکسیل ګروپ یې په خپل ځان باندې ودرلودی، نپتینیک اسید ورته ویلی شو. توضیح تیزابونو فزیکي خواص: هغه کاربوکسیلیک اسیدونه چې تر 3 پورې د کاربون اتومونه لري، یعنی د 3 څخه اضافه نه په مایع حالت کې او ډیر تیز بوی لري، خو کله چې بیا د 3 څخه زیاتېږي بیا جامد حالت ځان ته په سټنډرډ حالت کې تعینوي. په اوبو او عضوي محلولونو کې حل کېږي، هم په اوبو کې حل کېږي او هم په عضوي محلولونو کې حل کېږي، خو دغه د اوبو د حل قابلیت چې دی دا یې د مالیکولي کتلې په اضافه کېدو سره دغه کېږي، کمیږي، په اوبو کې بیا نه حل کېږي ځکه چې دوی هم جامد کېږي او هم موږ ته ورته جوړښت ځان ته غوره کوي. هغه عضوي مالیکولونه چې کم مالیکولي وزن ولري د هغوی راډیکالونه کوچني وي، قوي تیزابي اغیزه لري، او همدارنګه هغه عضوي تیزابونه چې د کاربون د اتومو شمېر یې دا مخکې درته ویلي وه د 10 څخه زیات وي په جامد بوم ته به ورته وي، او همداسې دا عضوي تیزابونه شحمي هم بلل کېږي او په اوبو کې هم نه حل کېږي. پسې تیزابونه د هایدروکسیل د ګروپ فعالیت اوس په تیزابو په جوړښت کې د هایدروکسیل ګروپ شته او د کاربونیل ګروپ شته. صحیح ده. دغه د هایدروکسیل ګروپ یې د الکولو په پرتله باندې فعالیت یې زیات دی ځکه چې قطبیت د الکولو په نسبت زیات دی، نو زیاته تعویض غواړي په تعاملاتو کې. صحیح ده. همداسې دغه چې دی عضوي تیزابونه تریو خوند لري، لکه څنګه چې عموما نور ټول تیزابونه دي د عضوي تیزابونه هم تریو خوند لري. د اکثره میوجات چې د تریوالي علت په میوجاتو کې د عضوي تیزابونو له وجې دی. د عضوي تیزابونه چې په نباتاتو کې شتون ولري هغه نباتات تریو خوند لري، لکه لیمو دی، نارنج دی، مالټه ده او دغسې الوچه ده. دا ته ورته نور هغه میوې چې په ناپخ سوي حالت کې تریو خوند لري، نو دوی په خپل ترکیب کې یو نه یو عضوي تیزاب لري. د همداسې عضوي تیزابونه چې دي د الکولو په څېر باندې هایدروجني اړیکه جوړوي، نو د دوی د جوش او ویلې کېدو نقطې هم نسبت نورو مرکبات ته یا ایزولوګ الکانونو ته د جوش او ویلې کېدو نقطې چې دي لوړې دي. دا یوه خبره به ستاسې همیشه په یاد وي چې څونه چې د عضوي تیزابونو دغه چیش نومیږي مالیکولي کتله یې څونه چې زیاتېږي په هماغه اندازه د تیزابي اغیزه کمیږي، او څونه چې بیا دوی کوچنی کېږي خو د تیزابي اغیزه هم چې وي زیاته وي.
دغسې به راسو دغه هایدروجني اړیکه مې درته واضح کړې ده د کاربوکسیل ګروپ دپاره. تاسې ورته وګورئ دغه یو عضوي تیزاب یو مرکب دی، یو مالیکول دی، او دا وګورئ RCOOH دا بیا چې دی بل مرکب دی. او اوس د یوه مالیکول د هایدروجن او د بل مالیکول د کاربوکسیل د ګروپ د اکسیجن ترمنځ هایدروجني اړیکه رامنځته کیږي. نو یوه لوړه او یوه لاندې، دا په دغه کې هم داسې رامنځته کېده، په الدیهایدو کې ما درته تشریح کړې ده. صحیح خبره ده. نو په دې اساس چون چې دوی د هایدروجني اړیکې دلته رامنځته کیږي، نو د دوی د جوش او لیکېدو نقطې هم د الکانون په پرتله لوړې دي. اوس فارمیک اسید چې دی 4.40 کتله ده، 101 درجې کې په جوش باندې راځي. دغسې ورته وګورئ دغه چې دی ایتانول ایتایل الکول 4.40 کتله ده، په 88 کې په جوش راځي. وګوره د تیزابو د جوش نقطه د الکولو په پرتله هم چې شوه زیاته شوه. اسیتیک اسید 80 کتله ده، تیزاب چې 118 کې په جوش راځي. خو پروپانول چې 3 کاربونه لري او پروپانیک دغه ایتانویک اسیتیک اسید هم 2 کاربونه درلودله، خو دا کتله یې سره مساوي شوه. هغه الکول چې دلته 80 کتله ولري پروپانول چې، او هغه تیزاب چې 80 کتله لري هغه اسیتیک اسید چې وګورئ دا په 118 کې او دا په 98 کې په جوش باندې راځي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د الکولو په پرتله لا هم د جوش او لیکېدو لوړې نقطې لري عضوي تیزابونه. راځم د عضوي تیزابونو کیمیاوي خواصو ته. اول د عضوي تیزابونو ارجاع کول. ارجاع خو نو د هایدروجن تعامل دی د دوی سره. که چیرې موږ تاسې عضوي تیزاب د هایدروجن سره یوځای کړو، نو د کاربوکسیل د ګروپ څخه یوه دانه اکسیجن اوبه جوړوي ورسره او الدیهاید ورڅخه لاسته راځي. اوس که دغه الدیهاید بیا راواخلو یوځای کړو د هایدروجن سره، نو په دې صورت کې الکول لاسته راځي. دغه دواړه هایدروجن د دا کاربن سره یوځای کېږي، CH2 جوړوي او OH خپله دا دی ورسره دی RCH2OH الکول به ورڅخه لاسته راځي. دغسې یو مثال ګوره، مثلا اسیتیک اسید د سرکې تیزاب دی چې هایدروجنیشن یې کوي، د یوه دانه اکسیجن به د چی سره یوځای سي، د هایدروجن سره یوځای سي، اوبه به جوړې کړي او هلته به پخپله CH3CHO اسید الدیهاید یا ایتانل لاسته راسي. اوس که دغه ایتانل بیا موږ راواخلو د هایدروجن سره پسې یوځای کړو، نو دا دواړه هایدروجن به دا کاربن سره یوځای سي، یعنې CH3CH2 هلته به OH پخپله پاته سي. چې شي OH، دا یې OH ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راغلی. دوهم د عضوي تیزابونو تعامل د فعالو فلزاتو سره. که چیرې فعاله فلزات د عضوي تیزاب سره یوځای کړو، نو عضوي مالګې لاسته راکوي. اوس مثلا سوډیم دی، یوځای مو کوي د عضوي تیزاب سره. د عضوي تیزاب سره سوډیم داسې تعامل کوي چې د هایدروجن د هایدروجن پر عوض باندې بدلیږي. د هایدروجن پر ځای باندې چې راغلی سوډیم کاربوکسیلیټ مالګه لاسته راغلی چې عضوي مالګه ده، او هغه هایدروجن څه به وسو؟ آزاد سو. مثال ته راځم، اسیتیک اسید د سرکې تیزاب دی. که چیرې سوډیم سره یوځای کړمه، سوډیم اسیتیت یو عضوي مالګه ده، دا لاسته راکوي او هایدروجن ازادیږي. دغسې دریم د عضوي تیزابونو د الکولو سره تعامل چې دی، د الکولو سره هم عضوي تیزابونه تعامل کوي. تعویضي تعامل یې داسې سرته رسېږي، د الکولو راډیکل چې دی هغه دا موږ تاسې مخکې د تعامل ویل دی استرپیکیشن تعامل، د هایدروجن ځای نیسي او هایدروجن یې د OH سره یوځای کېږي، اوبه جوړي. دا یو مالیکول اوبه HOH او RCOOH خو ولاړی، دغه پر ځای به R راسي، RCOOR استر به ورسره لاسته راسي. دا معادله به پخوا کې ما تاسو ته څو ځلې تشریح کړې ده، استرپیکیشن تعامل. که چیرې الکول د تیزاب سره یوځای سي، چون چې اوس د تیزابو کیمیاوي خواص وایو، یعنی د تیزابو تعاملونه وایو د نورو موادو سره، نو دا هم د تیزابو یو کیمیاوي خاصیت دی. اسیتیک اسید که چیرې د میتانول یا میتایل الکول سره یوځای کړو، ډای میتایل استر او اوبه ورڅخه لاسته راځي. د کاربوکسیلیک اسیدونو لاسته راوړنه څنګه کولی شو چې کاربوکسیلیک اسیدونه لاسته راوړو؟ د کاربوکسیلیک اسیدونو یوه طریقه د تخمر طریقه ده چې ما د الکولو په تخمر کې هم تاسو ته یو څه اشاره پکښې کې کړې وه. ما درته ویله ما ول که موږ غواړو چې دغه د طبیعي سرچینو څخه
کاربوکسیلیک اسیدونه لاسته راوړو نو راسته راوړلی سو. اوس د مثال په ډول باندې په طبیعي سرچینو کې اسیتیک اسید یا د سرکې تیزاب چې لاسته راوړو څنګه یې لاسته راوړو؟ موږ نشایسته را اخلو د 8 ورځو دپاره په یو ډبه سرپټې لوښي کې ږدو چې اکسیجن سره په تماس کې او انزایم دا ځینې د دغه چې ورته وایي کتلیستونه پکښې کې شتون ولري. کم کتلیستونه؟ بیولوژیکي کتلیستونه لکه دغه یست خمیر مایع دا پکښې کې وي. نو موږ ویل چې هغه ټوټه کېږي او په چیش سره بدلیږي؟ په ګلوکوز یو قیمته کندو سره نشایسته. اوس نو دغه نشایسته چې ده د زایمیز د عمل په واسطه باندې بیا موږ دغه خبره دغه معادله مې بیا هم درته لیکلې ده چې ایتایل الکول لاسته راکوي او کاربن دای اکساید ورڅخه وځي. موږ د الکولو په استحصال کې د تخمر په عملیه کې موږ داسې کوله چې دغه ایتایل الکول مو نو بیا چې موږ 21 ورځې پر تېرې سي 21مه ورځ ایتایل الکول لاسته راځي او دا ایتایل الکول د تقطیر د عملیې په واسطه باندې د تدریجي تقطیر د عملیې په واسطه باندې لاسته راوړو. بیا ما درته ویل مال که چیرې دا موږ لاسته را نه وړو پرېږدو 40 ورځې ورباندې تېرې سي نو بیا مال دغه ایتایل الکول چې دی دا ایتایل الکول دا په خپله تجزیه کېږي. یو مالیکول اوبو ورڅخه وځي چې یو مالیکول اوبو ورڅخه ووتلې د دې څخه اسیتیک اسید یا د سرکې تیزاب لاسته راځي. نو کومه ډبه کې چې موږ وایو چې موږ ته دغه په لاس راغله سرکه په لاس راغله دا سرکه په خپله اوبه او اسیتیک اسید یا د سرکې تیزاب دي. خو چون چې که چیرې یو څه لږ مالیکولونه موږ وایو فرض کړو چې یو څه خواص به د ایتایل الکول وي نو هغه ته چې شو راچوو د خوړو مالګه. د خوړو مالګه چې موږ واچوله نو د خوړو مالګې پور اچولو سره به موږ تاسې د دغه ایتایل الکول خواص له منځه وړي او د سرکه به مو ځان ته حلاله کړي. اوس درېیمه مرحله یې نو بیا دا ده. یوه مرحله خو دا اسپله چې موږ ایتایل الکول لاسته راوړه 21مه ورځ. بله مرحله یې دا اسپله چې د ایتایل الکول بیرته په خپله تجزیه سوه چې لاسته راکړله اسیتیک اسید. صحیح ده چې تقریبا 19 ورځې د دې څخه وروسته یعنې چې 40 ورځې پوره د ټولې تخمر عملیې پوره سي نو موږ ته اسیتیک اسید او اوبه لاسته راځي. او څلورمه طریقه دغه درېیمه مرحله چې ده هغه نو دا ده چې موږ یې تصفیه کړو کچره او اضافي مواد ورڅخه د یو جالۍ یا یو شي په واسطه جلا کړو او یو څه مالګه په ګډه کړو نو موږ ته به د سرکې تیزاب او سرکه په لاس راغلی وي. دغه د سرکې تیزاب که غواړو چې لاسته راوړو تودوخه ورکوو او اسیتیک اسید ورڅخه تبخیریږي. دوهم دا خو نو اوله طبیعي سرچینو څخه به موږ په مختلفو لارو کولی سوای چې د طبیعي سرچینو څخه تیزابونه عضوي تیزابونه لاسته راوړو. لازم سنتیتیکي طریقې ته یې د اولیه الکولو د اکسیدیشن څخه که اولیه الکول موږ راواخلو اوس مثلا دا خو اولیه الکول دي نه که چیرې موږ اکسیجن ورسره یو ځای کړو نو د دې سره به داسې وشي چې دغه 2 هایدروجنه به د یوه اکسیجن سره اوبه جوړې کړي پاتې شو دلته یو اکسیجن هغه به 2 اړیکې د دا کاربن سره جوړې کړي او ایچ خو دا دې سته دا دې ګوره کاربوکسیلیک اسید ورسره لاسته راغلی. دا یې مثال شو. ایتانول یا ایتایل الکول دي که اکسیجن ورسره یو ځای سي اسیتیک اسید یا ایتانویک اسید او اوبه لاسته راکړي. د الدیهایدونو د اکسیدیشن څخه که پر الدیهایدونو اکسیجن نصب سي اوس ګوره ارجنټم اکساید د سپینو زرو اکساید دی که چیرې دغه اکسیجن موږ راواخلو د الدیهاید سره یو ځای کړو نو د الدیهایدونو د کاربن او هایدروجن په منځ کې رابطه جوړي چې او ایچ په ځینې لاسته راسي نه ایچ په خوا اوس او ایچ په خبر ورته وګورئ چې دغه الدیهایدونه وچې ته واوښتله و کاربوکسیلیکو تیزابو ته واوښتل. څلورم د الکینونو د اکسیدیشن څخه موږ کولی شو چې د الکین د سلسلې مرکبات اکسیدیشن کو نو او موږ ته دغه لاسته راسي چې شو ته وایي الکینونه لاسته راسي دغه اسیتیک اسیدونه لاسته راسي. اوس ګوره دا د الکین د سلسلې عمومي جوړښت دی که چیرې موږ د اکسیجنو سره یو ځای کړو 2 اکسیجن اتومونه به د دغه برخې سره یو ځای سي آر سی ډبل او ایچ به جوړ کړي او 2 به د دبل پاته سره یو ځای سي آر سی ډبل او ایچ به جوړ کړي 2 اکسیجن دلته نصبیږي او 2 اکسیجن دلته نصبیږي. اوس ګوره دغه آر شو دا د آر مې ولیکئ دا کاربن مې دا دی ولیکئ 2 اکسیجن مې ورکړه او خپل هایدروجن دی اسید لاسته راغله که نه دغسې دا بل هم همداسې. که چیرې موږ تاسې مثلا د دې لپاره یو مثال ووایو دلته دا سی ایچ 3 سو دا سی ایچ 3 مې دا دی ولیکئ دا سی ایچ دی نه د سی ډبل او ایچ مې د سی ایچ پر ځای ولیکئ دا رابطه مې ور پرې کړه. دلته هم دا سی 2 ایچ 5 دی دا د سی 2 ایچ 5 مې ولیکئ او سی ایچ دی د سی ایچ پر ځای سی ډبل او ایچ ولیکئ. 4 اتوم اکسیجن سره یو ځای سو په نتیجه کې پروپانویک اسید او ایتانویک اسید لاسته راغلل.
د استرونو د هایدرولیز څخه استه که چیرې اوس ګوره بیرته هغه د استریفیکیشن معکوس عملیه ده. که د استرو څخه سره موږ تاسې اوبه یو ځای کړو ډېره اسانه خبره دغه آر به د او ایچ سره آر او ایچ الکول جوړ کړي او دغه ایچ چې پاته دی هغه به دلته د سی ډبل او سره یو ځای سي سی ډبل او ایچ به جوړ کړي دا آر سی ډبل او ایچ تیزاب به لاسته راسي. دلته ورته وګورئ دا ډای میتایل استر دی که چیرې موږ تاسې د اوبو سره یو ځای کړو نو موږ تاسې ته به ډای میتایل استر نه بلکې دغه به سی ایچ 3 به چې سی ایچ سی اوه دا کمپیوټري غلطي ده اسیتیک اسید یا ایتانویک اسید به لاسته راسي او میتانول یا میتایل الکول ورڅخه لاسته راسي. که چیرې الکین ته د اوبو په شتوالي کې چې اوبه وي د الکین د سلسلې مرکبات د کاربون مونو اکساید سره په 400 درجې د سانتیګراډ کې او همداسې په یو تیزابي راډیکال په شتون کې ورسره یو ځای کړو نو په دې ځای کې موږ تاسې ته اسیډونه لاسته راتلی سي. کاربون مونو اکساید ته ښه متوجه سي. دغه نو ډېره اسانه طریقه ده په دې کې چې اوس مثلا موږ غواړو چې دې ته تعامل ورکړو دا تعامل داسې سرته رسیږي چې دلته دا یو کاربون چې دی چې دغه لري چې شنومیږي دلته که څوم دا مثال دغه کیسه هوسي وي په دا معادله کې زه یې هم درته لیکمه دغه هایدروجن د دې سی ایچ 2 سره یو ځای کېږي سی ایچ 3 جوړي دا صحیح دی صحیح شو دوه ګونې اړیکه په یوه ګونې بدل سي سی ایچ 2 دی دلته به په خپله سی ایچ 2 راسي دغه شی اضافه دی ښه دا سی ایچ 2 به راسي دا کاربون چې مونو اکساید دی دا به یوه اړیکه د دغه سی ایچ 2 سره جوړه کړي کاربون سی او وینه او د دې یوه اړیکه بله پاتېږي هغه به او ایچ ورسره جوړه کړي نو پروپانویک اسید ورڅخه لاسته راسي ایزوبیوتانیک اسید نه پروپانویک اسید ورڅخه لاسته راسي. د ګرینارد د معرب سره که چیرې موږ کاربن دای اکساید یو ځای کړو نو عضوي تیزابونه لاسته راځي. ورته وګورئ آر ام جي ایکس دا د ګرینارد معرب دی کاربن دای اکساید سره یو ځای کوو په دې ځای کې به د آر سره سی ډبل او ګروپ یو ځای سي آر سی ډبل او صحیح ده. دغه کاربن دای اکساید خو هم داسې دی اوس کاربن دای اکساید خو داسې اړیکه لري کاربن دای اکساید داسې اړیکه لري خو دلته دا کاربن چې د دوه اکسیجنو سره دی د یوه اکسیجن سره دوې اړیکه لري د بل اکسیجن سره یوه لري نو ځکه د کاربن هم یوه اړیکه اوس که دا یوه اړیکه وش کېږي نو خو د کاربن یوه اړیکه کمه سوه ازاده پاته سوه او د اکسیجن هم یوه اړیکه چې سوه ازاده پاته سوه نو د کاربن سره دا د راډیکال یو ځای سو د اکسیجن سره به ام جي ایکس یو ځای سي صحیح سو. اوس که دا د اوبو سره یو ځای کړو هایدروجن به دغه ځای ونیسي او او ایچ به د ام جي ایکس پر ځای باندې راسي ام جي ایکس هایدروکسي هالاید مګنیزیم هایدروکسي هالاید لاسته راغلی هایدروکسیل ګروپ د ام جي ایکس سره یو ځای سو هایدروجن چې پاته دی هغه د آر سی ډبل او سره یو ځای سو آر سی ډبل او ایچ اسیډ لاسته راغلی. د مثال په ډول سی ایچ 3 میتایل مګنیزیم بروماید د کاربن ډای اکساید سره یو ځای سو میتایل صحیح سو میتایل مګنیزیم برومو استر لاسته ځینې راغله. اوس که چیرې دا بیا د اوبو سره یو ځای کړو دغه او ایچ به چې دی دا به د مګنیزیم بروماید په منځ کې راسي مګنیزیم هایدروکسي بروماید به جوړ کړي او اسیتیک اسید به ورڅخه لاسته راسي. نو فکر کوم بیا وخت ډیریږي دا موضوع پر دغه ځای باندې پای ته رسوم الله عز وجل دې وکړي چې سر په خلاصوي وي کورنۍ دنده مو دا ده چې تاسې به دغه درس په خپل چپټر کې هم ګورئ او د عضوي تیزابونو ټول کیمیاوي خواص او استحصالونو لپاره به یوه معادله چشت کوئ د ځانه جوړوئ. نور نو پر لوی رب متعال مسپارم ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.